لبرس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها. بسم الله الرحمن الرحيم. شپاړسم درس دی. درس زمونږه په دې کې و چې حروف په دوه قسمه دي، یو ته ویلی شي حروف اصلي او بل ته ویلی شي حروف فرعي. حروف اصلي او بیان وشو، د حروف فرعي او بیان کې موږ ویلي چې حروف فرعي په دوه قسمه دي، یو دا چې فصیحیه او بل ته ویلی شي غیر فصیحیه. غیر فصیحیه موږ ویل دا په قرآن کریم کې نشته، نو موږ بحث هم نه کوو. او فصیحه چې دی هغه موږ ویلي چې دا د حفظ په روایت کې شپږ دانې دي. اوس د دې بیان کې موږ تاسو ته ویل چې دې باره کې موږ تاسو ته مکمل یو درس جوړو. هغه دا دی موږ ویلو چې اجمالا موږ ویلو چې دا شپږ قسمه دي: حمزه مسهله، الف مماله، لام مفخمه، الف مفخمه، نون مخفات، شپږم میم مخفات یا مدغم. دا موږ بیان کړي و اجمالا. اوس تفصیل بیانو. تفصیل دا دی حمزه مسهله یعنی هغه حمزه چې په هغې کې تسهیل کیږي، هغه حمزه چې په هغې کې تسهیل کیږي. نو دا د حفظ په روایت باندې یوه دانه ده. اعجمي دا کلمه کومه چې په سورت حامیم سجده کې راغلي، دا کې تسهیل کیږي. اوس تسهیل وایسله تسهیل ویلی شي حمزه د حمزې او الف منځ کې ادا شي، چې نه مکمل حمزه وي او نه الف وي، بلکې بین بین وي، چې نه مکمل حمزه او نه الف وي، دواړو منځ کې وي. چې کله د دواړو منځ کې وو چې نه مکمل الف او نه مکمل حمزه وه، بین بین دې ته تسهیل ویلی شي. لکه دا د حفظ په روایت کې یو دانه ده: اعجمي اعجمي. حمزه اوله حمزه سخت ویل شي، دویمه نرمه ویل شي. دا دویمه حمزه د الف او حمزې منځ کې موږ ادا کوو. ګورئ اعجمي که داسې ویل شي دواړه حمزو کې تحقیق ویل شي او سخت ویل شي، نو دا به صحیح نه وي، ځکه د حفظ په روایت کې اوله حمزه کې تحقیق دی او دویمه کې تسهیل دی. څنګه به اعجمي وعربي. دویمه الف مماله یعنی هغه الف چې په هغې کې اماله کېږي، هغه الف چې په هغې کې اماله کېږي. هم د حفظ په روایت کې یو دانه ده، د حفظ په روایت کې یو دانه په سورة الهود کې ذکر ده. امام شاطبي رحمه الله فرمایي: وما بعذر إن شاع حكما وحفصه يوالي بمجراها وفي هود أنزله. اوس اماله څه ته ویلی شي؟ راځو اماله په لغت کې ویلی شي مایله کولو ته، او په اصطلاح کې څه ته وایي؟ الف د یا په طرف او فتحه د کسرې په طرف مایله کولو ته څه ویلی شي؟ اماله ویلی شي. لکه مجرها، ډېر قارن زموږ ستاسو ملګري دا مجراها وایي یا مجریها وایي یا مجریها وایي، دا غلط دی. څنګه به مجریها؟ دې دپاره موږ شاګردانو ته یو طریقه ښیو، هغه دا ده چې داسې ویل چې والضحی والضحی، دا اماله ده. والضحی 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 خو فتحه شوه او والضحی چور یا شوه. خو څنګه به والضحی مجریها مجریها، نو دا په مشق او تمرین سره باید یاد شي. او دا په دوه قسمه ده، یو ته ویلی شي صغرا او بل ته ویلی شي کبرا. صغرا د حفظ په روایت کې بلکل نشته، نور روایتونو کې شته دی. او کبرا هغه همدا یو دانه ده، مجریها. دریم لام مفخمه، دا موږ غلط کړی، مخفمه هم لیکلی. مفخمه، مفخمه څه معنی؟ ډک، یعنی هغه لام چې هغه ډک لوستل کېږي، هغه لام چې هغه ډک لوستل کېږي. لکه لفظ الله، کله چې د لفظ الله نه مخکې فتحه یا ضمه وي نو دا ډک لوستل کېږي، او کسره وي بیا تش لوستل کېږي. خو هغه لام چې هغه ډک لوستل کېږي لکه الله، نو دا څه دی؟ دا حروف فرعیو کې داخل دی. څلورم دی الف مفخمه.
یعنی هغه الف چې هغه ډک لوستل کیږي دا په هغه وخت کې ویل کیږي کله چې د حروف مستعلیه او نورست راشي لکه قال مستعلیه او نورست راغله دا حروف مستعلیه ډک دي نو د الف به هم ډک لوستل کیږي دې بار موږ خبر هم کړو چې دا ولې د الف ډک لوستل کیږي جواب دا چې دا د ګاونډیتوب د وجنه قاف ډک ته نو الف ورسره هم ډک لوستل کیږي او دا عمومي قاعده ده الف چې کله د حروف مستعلیه او نورست راشي نو هغه ډک لوستل کیږي خلاصه دا چې نه به خالص الف وي او نه به خالص واو وي بین بوي حروف فرعي څه ته وایي چې دو حروف دو مخرجونو منځ کې وي دا هم دقه شان شو نو قال نه مکمل الف ته او نه مکمل واو دی بلکې دو حروف منځ کې پنځم نه نون مخففه یعنی هغه نون چې په هغه کې اخفا کیږي که به هغه مرققه او که مفخمه لکه منکم ينقضون دا په حروف فرعیو کې داخل دی شپږم نه میم مخففات یا مدغم یعنی هغه میم چې په هغه کې اخفا کیږي یا هغه میم چې د هغې نه وروسته بل میم راشي ادغام وشي مثالونه مخففات دپاره مثال دی یعنی هغه میم چې په هغې کې اخفا کیږي لکه علیهم بوکیل انشاءالله د دې تفصیل به وروسته په پوره معنا باندې راځي ادغام من ویل کنه مخففات یا مدغم یعنی هغه میم چې هغې کې ادغام وشي لکه الیکم مرسلون ګوره میم وروسته بل میم راغلی انشاءالله دا به موږ تفصیل سره بیانوو چې اخفا څه ته وایي اخفا په څو قسمه ده ادغام څه ته وایي ادغام په څو قسمه ده دا په خپل ځای باندې راځي نو زموږ ستاسو درس نن همدومره خلاصه دا شوه حروف فرعي موږ ویل په دوه قسمه دي حروف فرعي څه ته وایي چې دو مخرجونو یا دو حروفو منځ کې ادا شي صحیح ده بیا موږ ویل دا په دوه قسمه فصیحه غیر فصیحه غیر فصیحه قرآن کې نشته موږ هم نه بیانو فصیحه دا شپږ قسمه او دا موږ تاسو ته په تفصیل سره بیان کړل اوس اخیری خبره موږ تاسو ته هر ورځ یو شعر د جزري ویو او تاسو ته موږ دا ویل چې دا ځان سره په کتابچه کې لیکئ ان شاء الله که رب العالمین مقرا واستنه دا موږ تاسو په دې کې امتحان هم اخلو شعر چې شعر دی للضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها للضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها للضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها درس با من استاسو د مخارج مبارک وي ما او ټول اراکین چې په دې کې برخه اخلي په دعاګانو کې یاد ساتئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته